پروګرام آخري ویناوال د پی ټی ایم هالند مشر ښاغلی امین پښتون دریځ ته راغواړم چې خپل آخري وینا تاسو سره شریکه کړي او بیا پروګرام د ګیلمن وزیر په څو بیتونو راختموو. کسا دی په وجود کې تنګه سوې وي لالیه، کسا دی په وجود کې تنګه سوې وي لالیه، نو زما سره د امن څو ټپې وکړه چې مړ سې. که مرګ غواړې د مرګ دلته یو بله لاره هم سته، که مرګ غواړې د مرګ دلته یو بله لاره هم سته، کوشش د پښتنو د بیدارۍ وکړه لالیه. د مهربانه ذات په سپېڅلې نامه سلامونه او درناوی او غونډو ته راغلو درنو مشرانو، ویاړمنو خویندو او ځوانانو ښه راغلاست. هرکلی او پر ودانۍ مو وایم. د دردېدلي او کړېدلي افغان ولس د یووالي دیره او کیسه دې همیش ګرمه وي. په دا لاره کې یې د درنو مشرانو سیوری د ولس او ځوانانو د سره نه کمیږي. د کام په ننګ د ولاړو شازلمیو مټې دې کوي، دښمن دې خوار او ذلیله واوسي. د تللو شهیدانو اروا دې ښاده او یاد یې د افغان ولس په زړونو کې تل ژوندی وي. یقیني خبره ده د کام پر مېړنیو ویاړ پر ځان ویاړ دی، نو راځئ چې پر خپلو اتلانو وویاړو، یاد یې د نن او راتلونکي نسلونو دپاره تل ژوندی وساتو. د یو کام او ولس دپاره اتلولي او مېړانه کول د ژوند په هره برخه کې ترسره کیدای شي، خو د خاورې او کام د وخت د استعمار او ظلم څخه د ازادۍ تکل د سر بیه غواړي. د الله هم دی افغاني غیرتي مور د هیواد او هیوادوالو د پت او عزت د ساتلو لپاره خپله غیږ او زانګو تل د اتلانو ډکه ساتلې ده. تل یې د خپل زړه ټوټې د کام په ننګ په ډېره مېړانه قرباني کړي دي، چې د افغان میندو د دا سترې قربانۍ نه یوازې دا چې د پام د غورځولو نه دي، بلکې د قدر او ستاینې پر موږ فرض ده. د نورو سلهاو او زرهاو مېړنیو میندو تر څنګ یوه د ملي یووالي د ارمانجن شهید ګیلمن مورکۍ ده. د ګیلمن مورجانې د افغانستان تاریخ ته داسې یو ځلانده ستوری ور او قرباني کړ چې سوونه کلونه بیا د پښتونولۍ، غیرت او افغانیت کیسې د خلکو پر خولو جاري وي. همدا وجه ده چې موږ نن د ګیلمن د تلین پر ټغر د ویر سره ویاړ هم کوو. لسګونه کلونه کیږي افغانان په یو بدبختۍ کې راګیر دي. هر وخت او زمان ځوانانو پر خپله خاوره او خلکو ننګ کړی دی، چې د هغو ټولو هر یوه جلا جلا قرباني همدومره د ستاینې او قدر وړ ده لکه د ګیلمن شهید مېړانه او قرباني. ګیلمن نیکمرغه و چې د خپل قام سره مینه او خواخوږي په خپل ژوند کې د شعر په ژبه تر خلکو ورسول. ګیلمن خپل ځان د افغانیت په درانه کاڼي د افغانستان د تاریخ په کتاب کې تللی او ثبت کړی دی. افغانان پرې ویاړي او ستاینه یې کوي. ځان او تاسې ولس ته مې خواست دی چې راځئ نور یوازې په ویاړ او یاد بسنه بس کړو. هر فرد د لوی افغانستان په روانه غمیزه کې ځان شریک وګڼو، په دا لړۍ کې مسؤلیت ته د عمل جامې ور واغوندو. نو به محله د ځوانانو قربانۍ بې ځایه او ارمانجنې نه وي. بیا به یوازې د ویر پر ټغر نه راټولیږو، بلکې د ازادۍ او خوښۍ او وطنونه به هم کوو. آباد او متحد دې وي لوی افغانستان، ژوندی او بریالي دې وي د ازادۍ د لارې مبارز ملګري. مننه. د زلبیان ټول ته سره راغلاست.